د یرو څلی مې وران نه کړې ورو تیر شه، باده زه هم د اشنا د عشق یادګار یم. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د اشرخ په نامه تاریخي کلا مخکې د امیر عبدالرحمن خان د وخت نه موږ ته سپین ږیري بیان کړی دی چې دا د یو وخت نه جوړه ده. بیا په ده کې دنه ورختې ظاهرشاهي وه، بیا د هغه نه مقصد وروسته روس ارغل وکړ، دا پکې ننوت. دا جنګونه په تیر شول او دغه تخریب د کوم دیوالونه چې کوم جنګ شوی دا د جنګ د وجې ډېر د دیوالونه د هغه نه ړنګ شوي دي. په دوم نمبر کې دغه دی چې دلته مقصد موږ ته بیا چې موږ ته په قرارداد راکړل شوی ده 20 کاله 22 کاله وتلی دي د خلک کاروبار کې د وزارت دفاع طرفه د قرارداد شوی دی. اوس دغه مشکل دی چې دغه شاوخوا هغه د اوبو تونل و، په ده کې به په 20 مترۍ کې تونل و، دغه کې څوک ننوتی نه شولی ځکه یو وخت کې دغه حفاظت نه و. یو دغه وره باندې به ټانکونه یا مقصد نور وسایل چې و دا به په دغه لورې باندې ننوته، نو دغه ځای کې استیکا روسان کې پراته و که نور و. بیا هغه نه بعد روسان چې ولاړل بیا د کلي بنډو خلک راغله، د کوم په دغه کې تیران میران و د منطقه خلک چور کړه، دا یې ټول لوڅ کړل. نو هغه نه پاتې مال اوس موږ په اشرخه کې اوسېږو چې اپریشن دی کې دا موږ ته په قرارداد راکړل شوې ده. نو د پښتنه وکړي چې مقصد دغه سنکاري وشي، په لیول باندې خپل ټمپري جوړ شي، نو د وخت لپاره به مطابق ښه تاریخي ځای وي، دغه نه به حکومت هم د وطن خلک خوند واخلي. دا کلا چې 8 برجونه لري په 12 جریبه ځمکه کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړه شوې ده. د ځایي خلکو په خبره په دغه تاریخي کلا کې یو وخت د ملي دفاع وزارت شاوخوا 1200 نظامیان اوسېدل، خو د طالبانو له تیرې دورې راهیسې بیا تر ننه پکې د نجارانو بازار ګرم دی. د اشراخ خو داسې وه چې موږ اول منډي پوس په ډکه وه، اډې نه بیا چې کله تلیفون راغله بیا موږ راولغولې کیس دغه اډې ته اشراخ ته راولغولې. په اشراخه کې دا چې نه موږ ته راکړه، موږ دی ته کریا ورکړه، موږ کې پرته دا تاریخي ځای ده په دغه 1200 افریقا وه مخکې وخت کې. او اوس مثال میگه لرگی که خرڅوي کوربار د چاترو کې کوربار ادب کې مشانینه د تخته کې خرڅوي. ما خدالته نجاری دکان نه دو دکان من یلته نجاری کوم د سالور کله کې شلته ما دکانداری سالته دکان چلو. دلته هټل خلک راځي زین شکر په خاطر راځي د دې کلا لیدو خاطر راځي د تاریخي ځای ده او خلک کاروبار ډېر کوي. د مثال چوپرشان دي نجاران دي ډېر سالبش دکان نجاری کې چوپرشان کې دلته اوسېګو کاروبار روان نه خده. د اشرخ کلا ته د پکتیکا شاوخوا سیمو او ګاونډي ولایتونو خلک د تفریح کولو لپاره هم راځي. دوی وایي د کلا ډیری برخې د لمنځه تلو په حال کې دي او زیاتوي چې داسې تاریخي ځایونو ته باید خلک او حکومت په ګډه پاملرنه وکړي. بیس خو خرابه ده، ړنګه ده، برجونه هم ړنګ دي، دیوالونه هم ړنګ دي. بیس خو ما ته امید هغه ده چې زاړه تاریخي ځایونه چې څومره ښه جوړ شي دومره د ولس د خلک د هر شي دپاره پیدا ده د وطن لپاره وینې که نه. والله موږ راځو دلته انډیوالانو سره چکر ته، دا خو تاریخي ځای ده، ډېر مخکینی ځای ده، خو موږ د انډیوالانو سره راځو دلته خو د کاروبار ده. اوس فلحال د لرګیو او د تختو د دې خلکو د کاروبار کې دا برجونه د دیوالونه دا ورځ په ورځ نړیږي او نړېدل دي د جوړولو چا هغه نه دی ورته کړی. مثال فکر نه تیر حکومت نه د اوس حکومت چا د سوچ نه دی ورته کړی دې ته چې باید دا جوړه شي لکه پخوا چې جوړه وه او دا ډېر تاریخي ځای ده، ډېر ښه ځای دی. د پکتیکا ولایت چارواکي بیا وایي چې دوی د ټولو تاریخي سیمو او ابیدو ساتنې ته پاملرنه کوي او زیاتوي چې دا زموږ د ټولو مسؤلیت دی چې د تاریخي ځایونو ساتنه وکړو. دوی همدارس زیاتوي چې د اشرخ تاریخي کلا لپاره هم داسې پلان لري چې بیرته په معیاري توګه ورغوي. موږ د اطلاعات کلتور رئیس راوختي او په دې هکله باندې سپارښتنه ورته کړې ده او چې څومره تاریخي آثار موږ دلته لرو د هغو دپاره موږ د راتلونکي دپاره یو وفد او هیات تیارو چې په ټول ولایت کې راوګرځي او د هغوی د خوندیتوب او د هغوی د رغولو دپاره به انشاءالله راتلونکي یو پلان جوړ کړو او امید لرم چې انشاءالله راشکه ویران او خراب به نه شي او کوشش کوو چې تاریخي آثار خوندي وساتو. په سویل ختیځ زون کې پکتیکا ولایت هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېر تاریخي ځایونه لري، خو
خو د خلکو په خبره په تیر کې نه یوازې دا چې د یاد ولایت تاریخي ځایونو ته پاملرنه نه ده شوې بلکې د دې ولایت خلک د صحي خدماتو ترڅنګ له ګڼو نورو اسانتیاوو هم بې برخې پاتې شوي دي.